دلته بیا خلک چې کوم دی دا د ځان نه چې پلاسپران جوړ کړي یاره وایي د حالات چې خراب دي ټول د مولا د لاسه خراب دي. ولې مولا پتا چېرته صدر راغلی دی، چېرته د باندې وزیر اعظم راغلی دی، چېرته د باندې چیف جسټس راغلی دی. ما ته وښایه که نه په تاریخ کې زه کوم مولا پتا راغلی، مولا څه چل کړی دی؟ هسې خولې نه مې بل څه اورېده بجلیګر مولوي صاحب په شان کنځلې رانه اورې که څه مطلب هم مولا تا ته څه ویلي دي؟ غریب په جومات کې ناست دی 5 وخته مونځ کوي او د منبر په سر ودرېږي او فریاد کوي بس نور هغه څه کړي دي. ټول ارامیتوب په تا کې دی، ټول ملک ته له دقه چې دا ستا صدر پاتې شوی تاریخي روچت کا د اول نه واله تر ننه پورې دا صدران ګوره دا 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 د برطانیې نه چې تعلیمونه کړي دي او وزیر اعظمان دې مشمار دا 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 ملک ته له چا تباه کړی، دا بنګال ته نه چا جدا کړو، دا ټول تباهي چا کړې ده، دا کرپشن یې چا وکړي، دا ملک نن ولې دیوالیه دی، دا ته ولې قرضدار یې، دا IMF ته نه ولې چې کوم دی ټکسونه غواړي، دا بجلی دی ولې ګرانه ده، دا بل شی دا بل شی دا مولا کړي دي. په ارام کښېنه ګریوان کې دې لږ دننه وګوره دا ته څه وی لګیا یې. سمه خبره کوه، د نر غوندې خبره کوه، صحیح ځای باندې ګوته کېده چې د دې ذمه دار څوک دی. سمه خبره پکاري. د الله نبی فرمایي کله چې په دې قوم کې دا خارښتونه راشي او دا خارښ په تا کې راغلی دی چې ډمې ښځې در کې ډېرې شوې، ټنګ ټکور در کې ډېر شو او دا کله ډېرېږي تاسو ته پته ده چې ته ډمه نه راغواړې خپل واده له او پروګرام له زه نه راغواړم، زه د موسیقۍ پروګرام نه کوم او ته نه کې دا خلک به ډېر شي. تاسو نه تپوس کوم دا به ډېر شي. ته یې نه سپورټ کې، زه یې نه سپورټ کوم په سوشل میډیا، ته ورله لایک نه ورکې، زه ورله نه ورکوم، ته یې نه اورې زه یې نه اورم. والله چې دا خلک به کینې او دوکانداري به شروع کړي. ستا په شان ښه د عزت دوکانداري به بیا کوي، خو ته چې ته دا ډمان سپورټ کې امتی دا موسیقي هم ته سپورټ کې، لایکونه ته ورکې، شیرینګ ولا ته کې، ویوز ورله هم ته سیوا کې، ودونو له هم ته راغواړې، پروګرامونو له هم ته راغواړې. دا خلک تا ډېر کړو بل چا نه دي ډېر کړي. مې راغواړه د سپو په شان ته به دا خلک غاپي څوک ورته توجه نه کوي. دا چې ډېرېږي دا زما او ستا د لاسه ډېرېږي، لکه زما او ستا پوره کردار دی. دا نه چې هغه ډم دی او زه دې ورپسې خبرې کوم زه ښه سړی یم، هغه زما د لاسه ډم دی او ستا د لاسه ډم دی. ته یې سپورټ کوې او زه یې سپورټ کوم. ما او تا په پیسې شیندو، د دې ځای نه به تللی دوبۍ ته، دې ځای نه به تللی سعودي ته پاکې ځمکې ته، او دې ځای نه به تللی یورپ ته. هلکه د ښې ورځې نه تللی وي د بدې ورځې نه راغلی. هلکه چې راتلی ویزه چې جوړوله څومره دي جوړل، اجي صاحب لږ قرض راکړه فلان چې قرض راکړه چې ویزې پیسې نشته. هغه جړا دې هېره شوه، هغه مور چې د لوږې تېرولې، هغه پلار چې د دوی پیسې نه وي، هغه ورونو خویندو چې د لوږې تېرولې، هغه ښځې چې د جړل او شلېدلې جامې اچولې وې، هغه بچي چې د نهر وده کېده او د ویزې پیسې راسره نه وي. نن ته لاړې یورپ ته او سعودي او بل ملک ته او دوبۍ ته او هلته ډمې غواړي او پیسې پېشندې او ډالرې دي او ریالونه دي او درهمې دي دا پېشندې. دا ډمتوب چا سیوا کړو؟ دا هم تا سیوا کړو. ستا د لاسه ډمې ډېرې شوې، ستا د لاسه بې حیې ډېره شوه. خفه کېږه مه زما وروره.